بسم الله الرحمن الرحيم. وللسبعة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ولا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغاية ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. او د وو محدثینو پر روایت کې راغلي وو محدثینو څوک مراد دي؟ صحاح سته سره د مسند احمد نه ودي کنه، صحاح سته سره د مسند احمد نه ونه شو سبعه ده. وللسبعه د وو محدثینو روایتونو کې راغلي د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه نه چې پای کې دادی پیغمبر فرمایلی دي کله چې تاسو او د سماجی ترادیف اذا اتیتم الغائطه دا الفاظ پکې دي وسدل تني ذکر کړی مختصر. کله چې تاسو او د سماجی ترادین فلا تستقبلوا القبلة نو مخ کوي قبله ته ولا تستدبروها او مشا کوي هغه ته بغایت پډکو د سماجی سره ولا بولین نه پته شو د سماجی سره ولكن شرقوا وغربوا لیکن مشرق طرف ته مخ یا مغرب طرف ته مخ کوي. دی حدیث کې لاول مسله خو د شرقو او غربو سره متعلق ذکر کو هغه آسان نه هغه دار چې دا حکم د مدینه والو د پاره دی ځکه چې په دې حدیث کې په خپل باندې ذکر کړی چې قبله ته مخ کوي او شا کوي نو لازمه خبر دا شو چې قبله ته مخ کول او شا کول اصل کې مقصود دي کنه چې دا بسړی نه کوي. نو وسو د مدینه والو قبله چې کوم د هغه شمال جنوب طرف ته ده او مشرق مغرب ته هغه قبله نشته دا حکم دغه لپاره دی. پس کومي علاقې چې دغه قبله مشرق یا مغرب طرف ته راتله هغه مشرق طرف ته او مغرب طرف ته مخ کوي نه او شا کوي بنه بلکې شمال جنوب ته مخ کوي. زمون مبارک برسي ولکن شملوا او جنبوا شمال ته مخ یا جنوب ته مخ کوي دا معنا و پکې وره او دا نه چې د تحریز کې توی چې ولکن شرق او غرب دی جمله باندې عمل کړو دا مخ کې فلا تستقبل القبلة ته بدی عمل نه کې چې پیغمبر له مشرق ته مخ کې مغرب ته مخ کې جوست مغرب ته مخ کې آیا مغرب ته شاکه مغرب ته خصمنګه کعبه راځي کنه نبی خو په دې مخ کې جمله عمل را نغی چې فلا تستقبل القبلة ځنه خلک هغه په حدیث ځان په کوي اعتراض وکي بر ناکام چرته سيو چې پر حدیث باندې عمل پکار دی نو پر شرق او غرب باندې عمل کوي کنه شرق او غرب باندې عمل کوي څنګه عمل کوي دی باندې دا به اعلی په عمل کوي زه مدینه کې وي و چې مدینه کې نه مدلته ما ودلته په الاول جمله کې راته چې فلا تستقبل القبلة قبله ته مخ کومو نو مطلب واضح دی چې قبله ته مخ کومو نو کستا مشرق ته او مغرب ته قبله نه راته جو مخ مغرب او د مشرق ته خو کستا مشرق او مغرب ته قبله راته نه به ته څنګه مخ کې به خو فلا تستقبل باندې عمل نه راځي. یو مسله خدا شو دیم مسله هغه دا چې قبله ته مخ کول او شا کول دا د سماجی په ټیم کې ته شو د سماجی ډکو د سماجی په ټیم کې دی بارک علماء ډېر اقوال ذکر کړي تقریبا 8 اقوال پکې دي ځینې اقوال کمزوري دي چې هم مطلقاً د نسخ خبره کړي چې مطلقاً جائز ده. دویم قول بری کې دا نه چې کوم راجح قول دي د جمهور اهل علم قول دا دی لکه د امام شافعي امام مالک امام احمد رحمهم الله او د امام طحاوی په حناف کې دا قول غوړه کړي مانځي د آثار کې هغه دار چې مشرق ته دغه قبله ته مخ کول او شا کول دا په صحرا کې ناروا دي او هر چې آبادې نه دي آبادی سره مخ ته دیواله باتروم دی وغیرہ نو کبه کې قبله ته مخ یا شا شي نه به ګناه نه ده. تر جمهور علماء قول له د دې قول اصل کې دلایل اغداري شي دو قسم حدیث راغلي دي په بعض احادیث کې مدار راغلي لکه حدیث سلمان شو حدیث د ابو ایوب انصاری شو روایتونو پکې دي چې قبله ته مخ کې هم نو شاکبه هم نو او چون کې بل حدیث په دې باب کې راغلی دی یو حدیث عبد الله ابن عمر دی رضی الله عنه چې کوم بخاری کې نقل لیم یو حدیث جابر ابن عبد الله رضی الله عنه دی حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه کې راغلی چې کوم بخاری کې نقل لیم هغه وی نبی صلی الله علیه وسلم خو دینه منع کړی و چې تاسو په قبله ته مخ کې شا کوئ نو وی یو ورځ د خپل خور چې حفصه رضی الله عنها دا د هغې د کور چت ته زه وختلم نو با پیغمبر ولید چې هغه خپل حاجت پوره کاو قضا حاجت پوره کاو اچانک په نظر ولګید نو هغه قبله ته څه کړی و قبله ته شا کړی و یقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه
چې شام ته مخ او کعبه ته سوا شاوا. په روایت د جابر ابن عبد الله کې راغلی دی رضی الله عنه کې هغه چې ما نبی صلی الله علیه وسلم دلته چې قبله ته مخ کړو قضا حاجتي پوره کاوه. نو دغه حدیثونه په دې کې د جواز خبره ده. دلته پیغمبر منع کړی دا. جمهور اهل علم هغه دا تطبیق کړی دی چې په کوم احادیثو کې منع راغلی چې تاسو قبله ته مخ کوئ مشا کوئ دا د سماعتي په ټیم کې دا مراد دی چې تاسو په صحرا کې نه کولاو فضا او کولاو میدان کې چې تاسو کړه قضا حاجت ته کېنئ نو قبله ته مخ کوئ نه به شا کوئ. په دې پوه شئ کنه دا تطبیق ای کړی دی او دا تناسو لکه قوت لري. دویم قول په دې کې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی او دا قول محققین علما غوړه کړی لکه شیخ الاسلام دارنګ امام ابن القیم مبارک پوری سے د دې وخت اهل الحدیث علما اکثر دا قول غوړه کړی دی. هغه دار چې قبله ته مخ کول او شا کول دا مطلقاً ممنوع دي. مطلقاً سری ممنوع دي. دلائل لاغی داری یو دلیل عقیده حدیث ابو ایوب انصاری رضی الله عنه لري امدا حدیث په بل یو روایت پر صدا راغلی دي. ابو ایوب انصاری وی فاتینا الشام من شام ترالو فوجد المراحيض قد بنيت قبل القبله منګ بیا مون تل باترومونه او لیټرینونه چې هغه قبله سره ته جوړ شي وو. ګوره باتروم دی کنه باتروم آبادی ده کنه منګ ویل چې باتروم دا قبله سره ته جوړ شي وو. فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله منګ با د قبله مخ اړاو او دارنګه دا استغفار به وخت مله سوم چې وسو ناغه مم کاوه د باقي لپاره استغفار وختو. نو ګوره ابو ایوب انصاری راوی دی او راوی ادرا بمرویه من غیره راوی په خپل روایت د بل شان خپوي. نو هغه د حدیث په هغه په آبادو کې مراد کړی دی چې په آبادی کې هم مخ کړول قبله ته او شا کول قبله ته او د سماعتي په ټیم کې دا جایز نه دی. په دې پوښ دویم دلیل عقلی هغه ویل دي جمهور علماو. دلیل عقلی هغه دا دی چې آبادی چې کوم د آبادی د دې لپاره علت سره کتوي شر مخه ته پرده رااله او مخه ته چې پرده راشي نو لہذا د غیبی عزت نه راځي. چې سړی په یو صحرا کې ناشتي نو مخه ته غټ غټ غرونه نه راځي. که صحرا مثال په تور دي خپل ته څوکوزي او قضا حاجت کې او د سماعت کوي او قبله ته شاکین ولا غجیا غر مخه ته نه دا نور هغه ډېر شغرونه دي او حالا چې تاسو مطلقاً قائل وي چې په خپل کې په صحرا کې څوک ناسونو قبله ته مخ کې شاکین او شی به دلیل باندې کنه مې مضبوطه خبره ده. او هر چې کوم احادیثو کې د جواز خبره نقل لا نو دا افعال د نبی صلی الله علیه وسلم دي. یاد درې یو چې کله قول پیغمبر راشي بل فعل راشي قول او فعل کې تعارض راشي نو قول به ترجیح ورکېدلی شي. ولی فعل کې احتمال خصوصیت شته دی. فعل کې احتمال خصوصیت شته چې دا پیغمبر خصوصیت دو احتمال د بری وجم کېدلی شي د عذرم کېدلی شي. نو هر کله چې پای کې احتمال شته نو یقیني شي سړی ودی پری دي. نو لہذا حاصل د خبره دار چې بده کې غوړه قول امام منی رحمۃ اللہ علیہ معلومیږي چې قبله ته مطلقاً شاکول مخول په کار دی دا احتیاطي قول دی. خو که د جمهور علماء په قول باندې چا عمل کاوه نو اعتراض نشي کولای ځکه هغه د علم سری مضبوط دي. ښه ځکه په صحرا کې په آبادی کې چا وي که مخکې خیر دی یا شای که خیر دی او صحرا کې منع دي. د جمهور قول د امثنا قوت لري خو دا غینه احتیاط په دنیا باندې ډک قول چې کوم دی هغه احنا فاصلات قول دا محققین غوړه کړي نو دا ډول قولونه په دې کې عمل فلای کوي ان شاء الله جایز ده. خاص هغه پکې نشته لري. وعائشة رضی الله عنها د عائشہ رضی الله عنها روایت کې قال دا فرمای ان النبي صلی الله علیه وسلم قال یقینا نبی صلی الله علیه وسلم هغه فرمایلی دي من اتل غائط هغه چې راځي ډکو د سماجی تا غائط په لکی هغه جوور زیته چې کوم ډکو د سماجی د پاره خلک هغه تزي او دا ادبی الفاظ دي خام مراد نه ډکو د سماجی دي. فلیستتر نو دې ځان په پرده کې کوي او دې پرده کې د خلکو نام حدیث مسله بالکل واضح ده چې قضای حاجت د پاره بل ادب دار چې سړی او پرده کوي چې کولاو میدان کې کېنه اصل خلکو مخه قضای حاجت کول کنه دا خلاف شریعت کار دی نه ځان ساتل پکار دی. نور حدیث ان شاء الله هغه آسان دی. خدي وګوره یو عورت دی ګوره عورت پټ ساتل د خلکو دا خو فرض واجب دی ګوره یو باقی اندام دی. نو باقی اندامونه مثال به تو تا صدر په ځان منځ راړتل دی یا بل څه کنه نو اوس عورت غلیظه خو تا پټ کړه هو ټیک ده لیکن دا باقی اندام کار کول چې کوم دي دا خلاف مروءت کار دی د سړی توب نه خلاف کار دی سړی وقار په دی باندې خرابي چې هغه ظاهري بدن هم څوک نه. رواه ابو داود دا حدیث امام ابو داود نقل کړی دی به اسناد حسن په سند حسن سره.
وعن عائشة رضي الله عنها د عائشة رضي الله عنها روایت دی ان النبي صلی الله علیه وسلم كان اذا خرج من الغایه یقینا نبی صلی الله علیه وسلم بکر چراوت او ډکو د سماتینا نو قال ویل بغفران کړه د سمات او دغه ست شو د سمات هم د سریغه کله چراوت او ډکو د سماتی رزینا نو قال ویل بغفرانک بخنه غواړم ستانه غفرانک مفعول به کنه فعل حذف د استانه بخنه غواړم اخرج الخمسه دا حدیث پنځه محدثین نقل کړی دی وصححه ابو حاتم الحاکم او دا حدیث امام ابو حاتم او دا امام حاکم هغه دي ته صحیح ویل دی امام ابن خزیمه مو ته صحیح ویل ابن الجارود هم دا صحیح کړی نور علماء هم صحیح کړی دی امام نووي امام زاهبی ټول ته صحیح ویل دی د حدیث ته فائدې هغه دا معلومیږي آداب قضاء الحاجت کی یو دار چې کله سړی او د سماته کوي نو مخکنه دغه دا بسم الله رضی الله من يعوذ بك من الخبث والخبائث ته کنه چې کله فارغ شنه بیا سره او فرانه لفظ دی په دې کې کوم روایت راغلی الحمدلله الذي ذهب عني الاذى وعافاني روایت کمزور دی صحیح روایت کوم دی غدار چې خو فرانه کا بخنه غواړم ستانه اوس د دې دعا مناسبت سره سی حکمت دی نور ادب موږ ذکر کا او آسان دی چې کله سره قضا حاجت پوره کی او راوزی بزا غفرانه لفظ وایدا خاره خبر ده خو په دې کې مناسبت سره دعا او دارنګي د دې قضا حاجت سره وی داغه یو وجه اهل المدا ذکر کړی دا چې نبی صلی الله علیه وسلم به ارتم کې الله یاد وکړه او د قضا حاجت په دوران کې د انسان خو الله نشي یادولې کنه ځکه ټیم کې خو ذکر ممنوع دی نو چې پیغمبر به کله فارغ شو نو بخنه به د الله نه دې خبرې غوښتل شي الله دا ټیم زمانه بغیر د ذکر نه تیر شو زه ستانه بخنه غواړم دې وجه هغه به کېدار چې هغه معلومي چې ور کله په دې ټیم کې انسان فارغ شي کنه نو د انسان بدن چې کوم دغه پکش د انسان بدن څه شي کنه دا غړ بوجي کنه خاص کر بچا چې میتیازي باندې شوی دا تکلیف احساس کی وره تر غړ غم دی نو د انسان بدن پرې قضا حاجت سره شي پکشي نو دا دعا مناسبت په دې انداز باندې دی چې یا الله لکه څنګه چې دا مواد فاضله دا زیاتی مواد زمانه وته زما بدن پاک شو او زما بدن سپک شو یا الله د ګناورو چې کوم بوج دی هغه نه لري چې سپک شي زما بدن د ګناورو بوج نه هم زما سپک کا دا مناسبت دی دغه سره ها وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغايه فامرني ان اتي بثلاثه احجار عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دے فرمای فراغ نبی صلی الله علیه وسلم من الغايه ډکو تسماتی نه ډکو تسماتی تراته فامرني ماته حکم کو چې کلا ډکو تسماتی د تن ماته حکم کو ان اتیه بثلاثه احجار جزراول مغتا درې کاڼي دا دلیل په دې باندې چې درې کاڼي او درې لوټي استعمالول د استنجا لپاره لازم دي لفوجدت حجرين ما بیا منتلی دو کاڼي ولم اجد ثالثا ما دویم کاڼي بین منتو فاتیته بروثه ما راول هغه ته خرشنم رجی چې کوم دي دا ماکول الله هم حیوان هغه ویل کی او روسه ویل کی د خرشنوت ویل کی غیر ماکول الله فاخذهما هغه واغستو دا کاڼي وال قروسه او وی غرزاو هغه خرشنه وقال انها رکس یقینا داخو ګنده شی دی او یا رکس ردی ته ویل کېدلی شي نو دا ما غیر ماکول الله هم دغه کنه نو لهدا ځکه رکس نو دا ردی شی دی او دا نجس شی دی ریکس او ریکس په یو معنی باندې راځي اخرج البخاري دا حدیث امام بخاری نقل کړي وزاد احمد او دارقطنی امام احمد او دارقطنی په خپل روایت کې داسې الفاظ دي کړي چې اتنی بغیرها راول ماته بغیر دینه بل کانه راوړه د حدیث نه فائدې دا معلومي یو د کشر خدمت د مشر لپاره دا تکبر نه لري بلکې دا سنت طریقه ده جایز دي دیمه فائدہ غدار چې درې کانی د استعمال دا لازمی دي درې مفایده دا معلومیږي چې خرشنه وغیرہ په دې باندې استنجا کول دا ممنوع دي اوسه مسله هغه اختلافي ده چې په استنجا کې درې کانی استعمالول دا خو لازمی دي کنه د احناف حضرات په درې کانی استعمال دا مستحب دي لازم نه دي او هغه ځان لپاره یو حدیث ابو داوود ذکر کړی دی کنه چې من فعل فقط احسن الله فلا حرج روایت حسن په لحاظ کمزور دي بل دا روایت ذکر کړی دی چې ور عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه هغه دوه کانی راوړی خرشنه راوړو پیغمبر شو ویلو هغه خرشنی وګرځول او هغه کانی څخه راوغسه وای کچرتا دریم کانی لازم وي پیغمبر بوته ویلی وکړي چې بل راوړه دا په حدیث بخاری کې دا جواب کوي
ابن حجر ذکر مصطفی احمد دا روایت زیاده ذکر کړي چې دیو هغه جواب وکړو چې تاسو ټول سندونه راجمع کړئ ټول روایتونه راجمع کړئ په مسند احمد او دارقطنی په روایت کې راغلي چې پیغمبر وتل اتری بغیرها بل راوړه پته ولګی چې درې کړي سدي لازم کې لازم نه پیغمبر به دوباره نه لېګلې دا دی بل مسله معلومه شو دا خو بالکل واضح مسله د جمهور علما په نسبت درې کړي استعمال لازم دي خو ما تاسو ته ویل چې دا په هغه صورت کې چې کله سړی اراده د استنجا په وبو باندې لري ټیشو پیپر ته استعمال کې لګټه یو لوټ استعمال او دا اراده چې اوس وروسته استنجا په وبو کوم نه به کې یو استعمال کې هم صحیح ده ځکه چې اصل کې مقصود استنجا بالماء شو کنه لیکن کروسته د استنجا په وبو باندې اراده نه نو بیا درې کانی درې ټیشو پیپر استعمالول پتا لازم دي دا به سره به هم یاد درې چې ګوره قضای حاجت سړیو کې ډکه د سماجی د پاره درې ټیشو پیپر یا درې کانی استعمال دا لازمي دي پاتې شو مخ کې ورچې کم دی د تشو د سماجی زی د پاره د لپاره شریعت مونږ ته درې کانی لازم کړی نه دي بلکې دلته مقصود نفس مسح راغلی په حدیث کې مسح یعنی وچول راځي چې صرف وچواله مقصود د چې ستاسو شو د سماعت یا وچ شي خرتي درې په کې لازم کو په یو باندې وچې ده کو په دوه کاړو وچې ده کو په درې کاړو باندې وچې ده نو د مخ کې اندام د لپاره صرف وچواله ضروری دی او د روسته اندام د لپاره درې کانی یا درې ټیشو لپاره دا لازمي دي مثلا واضح شو کنه ان شاء الله تعالی دلته یو بل مسله باج علماء ذکر کړی دا هغه دار چې وی ګوره پیغمبر د دې غوشیانو بارکه چې انها رکسن د غندنی پته ولګي د لا چې کم حیوانات د غوغه غوړل کېدل شي د غي دا بول او براز غندري ځکه پیغمبر وی انها رکسن دا غي جواب دی دا مسله ان شاء الله رسخ په ځکه ذکر کو هغه دار چې دا کم حیوانات چې د غوغه غوړل کېدل شي لکه غواګانې ګړي بيزي او خان وغیرہ د دې امتیاز او د غوشیان دا پاک دي خو ګوره یاد لري پاکواله دا معنی نه چې سړی دی خوري پاکواله دا معنی چې کچته او بدن دی ولګي نو لہذا مونږ څه کېدلی شي مستقذر دي سړی طبيعت بد غني خلک یې ځکه نه لکه څنګه کې خراج کې دی یا قنی دی مثال په تور باندې دا چې کله بدن باندې ولګي خلک یې دي حالای چې دا پاک دي کنه دي او مسله به دا تفریقی کې چې کچرتا د واغانو امتیاز چاته شی دار شی یا غشن مثال په تور باندې په یو انداب لګیدلی او کپړ لګیدلی او تاسو مونږ کو مونږ کیږي او دا مطلب چې د ساته څو خیرو د کپړې خلک وینځي او بدلی نو احناف حضرات وی چې نه دا ګندري او دلیل دا حدیث پیش کړي انها رکسن داغه جواب دار چې انها رکسن یو معنی دا ردی شی دی ریکس یو معنی سره مردود ردی شی یعنی دا پاکواله نه راولي یو معنی دا دویم دار چې په دې حدیث کې په خپل بیراو 60 لفظ ویل راو سویل کې خرشنو تر غیر ماکول اللحم دریم دار په روایت د ابن خزیمه کې راغلی دی چې فاتته بیراوسه حمار ما راول پیغمبر ته خرشنه د خره د خرخ غیر معقول اللحم دی لہذا حدیث بالکل واضح دی په دې مسله کې ها نو د دې استدلال کول احناف او حضراتو چې معقول اللحم حیوانات کم حیوانات چې د غوخه خوړل کېدلی شي دغه خرش دغه غوشیان یا بیتي ګندري نه دا استدلال کمزور دی بلکې هغه پاږي او نور روایتونه ان شاء الله په دې باب کې رسه هغه راځي ها بس ها بس کنه